السلام علیکم ټولو ملګرو ته زما په چینل د راتلو خوش آمدید. کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده محمد حسین سواتي چې د ډېرې مودې راهیسې په پښتو ډرامو کې کار کوي، نو د ده نه ډېر زیات خلک خلاف هم دی په دې باندې اوس چې یاره د فحاشي کړې ده. ډېر ملګري دا وایي چې یاره یو پټو وایرل شوی په فیسبوک باندې دی، په یو بیډ کې پروت دی، په هغې کې چې کوم دی هغه پټو ما سره ښه دا ټیم نشته، نو دی په هغه کوم بیډ کې چې پروت دی هغې کې دا ملګري وایي چې یاره دا دته کرونا وایرس لګېدلی دی او دی دا وایي چې یاره ما د هسپتال نه بهر کوي. نو که دته کرونا وایرس ولګي هم نو ښه خبره، خو دا ځکه چې د ډېر زیات فحاشي راغستې وه، بله دا چې نشې به د ډېرې زیاتې کولې او شراب وغیره چې کوم دي هر قسمه نشه ده کړې ده. زه به ووایم چې دا ډېر زیات ګندګیر دی که نه، مطلب نو که دته کرونا وایرس ولګي هم نو دته بلکل په حقه لګېدي. او مین خبره دا ده چې دته کرونا وایرس لګېدلی دی یا نه دی، دې خبرې ته به راشو. نو دته کرونا وایرس نشته، دی خو هسې په بیډ کې پروت و چې د باسې عام هسپتال څنګه چې تاسو ته پته ده چې یاره نن سبا چې څوک هم چې هسې هم بس مطلب په بیډ کې یا پرېوتی یا هسپتال ته لاړې، نو بس دا کسان بیا وایي چې یاره دا دی کرونا وایرس و، خو څوک څه وایي څوک څه وایي، مختلف قسمه پروپیګنډې کوي. نو زه به هغه خبره شیر کوم یاره کوم کې چې حقیقت وي. مطلب د خبرې دا دی، مطلب د ویډیو دا دی چې یاره دته کرونا وایرس فی الحال نشته او الله دې د هغې نه په نوم مسلمان وساتي. خو که دته ولګي نو زه یم ځکه ډېره به ښه، ځکه چې ده د پښتو نوم وشرمو، د ټول پښتانه وشرمول او دا شراب دی او کله د ده پنسه چوته ډېر بد عمله دی. دا ببر سری چې کوم دی تاسو به وینئ، د ده ډرامې به تاسو ګورئ، داسې نور د ده چې کوم کرکټر دي، کوم نور د ده کوم پاټونه دي د پنجابیانو جنکو سره چې دی څه کوي تاسو ټولو ته پته ده. نو نننۍ ویډیو زموږ په دې ببرسري باندې داسې ده چې د ډېره زیاته فحاشي کړې ده. او کتونکو یو عاجزانه شان ریکویسټ به زه دا وکړم چې یاره څوک هم زما په چینل باندې نه وي نو هغه زما د چینل سبسکرایب کړئ، مخکې ملګرو سره شیر کړئ او دا ویډیو تر دې ورسوئ چې یاره دا ببرسری چې کوم دی په کرونا وایرس باندې الله مبتلا کړي. خو به هر حال اوس فی الحال پې لا مبتلا نه دی. نو ټولو ملګرو ته دا خواست دی چې یاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دې داسې غلط قسمه پروپیګنډې د خپل پیجونو دپاره د دغې دپاره داسې مه وباسئ چې یاره هغې کې هېڅ حقیقت نه وي. او مین خبره بله دا راځي چې یاره محمد حسین سواتی چې کوم دی زه د سوات د سیمې سره تعلق لرونکی دی، دا وخت دی په شوبز کې لګیا وي، ډرامې فلمونه وغیره دې کې خپل ژوند د ټول ویستو، زه به وایم چې ټول نیم ژوند هلته تېر کړه. دا د څه د وجې د دغې ډرامو د وجې د دغې پاش ډانسونو سره نو ډېر زیات غلط کارونه کوي دی، کارونه داسې غلط کوي چې یاره شراب څکي، بلکل دی کولیام هم شراب څکي، ښه کم چې د دنیا یو نشې والا شرابي په ډرامه کې، خو په هر حال که هر څه وي خو دغه نور چې کوم وي دا بلکل صحیح شراب وي او هغه دوی څکي. نو کتونکو الله دې وکړي چې الله ده ته هدایت نصیب کړي او دعا کوو چې یاره دی د دې شوبز د دنیا نه راشي، چېرته تبلیغ په میدان کې راشي، تبلیغ طرف ته روان شي او لاړ شي. نو د ده دپاره به مونږ دغه دعا کوو او د کرونا نه دې په نوم مسلمان الله تعالی وساتي. او ملګرو چینل سبسکرایب کړئ ضرور.